هر څوک دې شي بې زوره بې ازاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم په چیغه کې ټوپک سره روان شاته شاته روان شاته شاته په چیغه کې ټوپک سره روان شاته شاته روان شاته شاته د ډول سره راوړاندې شه سالاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم د ډول سره راوړاندې شه سالاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم زه کله د تذلیل په انتها کې خندېدی شم انتها کې خندېدی شم او زه کله د تذلیل په انتها کې خندېدی شم انتها کې خندېدی شم زه دومره حوصله نه لرم یاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم زه دومره حوصله نه لرم یاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم زه یې هر کلي ته یوسو یو یو زیری د ښادۍ یو یو زیری د ښادۍ زه یې هر کلي ته یوسو یو یو زیری د ښادۍ یو یو زیری د ښادۍ زه کچ په دغه رس کړو هره لاره لکه ډم هره لاره لکه ډم زه ژوند وکړو د دوه ورځو دپاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم بې ازاره لکه ډم ډېر الله ډېر الله. قدرمنو ښاغلو منلو دوستانو سلام ښې چارې. بې ازاره لکه ډم دا زموږ په کلاسیک فولکلوریک او ولسي ادب کې د زموږ د ټولنې هغه واقعیتونه منعکس کوي او انځوروي. دوستانو موسیقي د عاطفې د احساس د ولولې او د مینې ژبه ده او کله چې بیا د یو پوخ او تکړه شاعر په قلم او د ذهن نه راووځي او بیا د یو داسې یو هنرمند په حنجره کې هغه تاو راتاو شي او هغې نه یو هغه اواز جوړ شي او باندې راووځي نو طبیعي خبره ده چې په خپلو لیدونکو او اوریدونکو باندې خپل خاص اغېز لري. تاسو کله هم لیدلی دي چې د یو هنرمند یا دغه د شعر په ژبه ووایم چې یو ډم کله هم د چا کومې جلۍ مخې ته تیزاب اچولي؟ آیا کله هم یو هنرمند کوم پول الوزولی، مکتب یې سوځولی، څوک یې توهین کړی، څوک یې رټلی او څوک یې زبېښلی؟ آیا تاسو کله هم لیدلی دي چې یو ډم یا هنرمند چاته ویلي چې ته خپل ځان ووژنه او یا دا هم چاته ویلي چې د بل انسان روح واخله او هغه د دې ښکلي او رنګین ژوند نه محروم که؟ زموږ او ستاسو په ګاونډ کې یو هنرمند ته د شهنشاه غزل ورته ویل کېږي او یوې سندرغاړې ته ملکه ترنم ویل کېږي. په 1915 میلادي کال کې چې کله ام کلثوم په مصر کې مړه شوه نو د هغې په جنازه کې 15 میلیونه خلکو برخه واخیسته چې د الازهر شیخان هم پکې وو. ولې د هغې د مرګ نه مخکې 15 کاله مخکې یعنې په 1900 کې چې کله د عربي قومیت علمبردار جمال ناصر مړ شو نو هغه په جنازه کې 4 میلیونه خلکو. اوس یې تفاوت تاسو وګورئ. ډم یا هنرمند هغه خلک دي چې دوی د خلکو په خوشحالۍ کې برخه اخلي، خلک خوشحالۍ ته هڅوي، خلک په مخونو باندې خنداګانې راولي. زه مذهبي اړخ ته نه ځم خو زه هم دومره وایم چې رباب، سیتار، منګی
دا زموږ او ستاسو د فولکلوریک کلیوال او ولسي ادب برخه ده وه، خو اوس خو حجرې په هدیرو بدلې شولې او د هدیرو ساحې ډېرې پراخه شولې. زه خوشحاله یم چې نن دغسې یو هنرمند چې هغه یو اماتور هنرمند دی او هغه ښاغلی انجینر مومن بیا د نن نه 15 کاله وړاندې د لوګر په مادغې کې زیږېدلی، په کابل کې انجینري لوستې او نن سبا د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې اوسیږي. ښاغلی مومن، ژوند خو لوړې ژورې لري، خواږه ترخه لري، کامیابۍ او ناکامۍ لري، خوښۍ او کړاوونه لري. ته ماته د ژوند د ټول نه ښه خاطره دی چې ته همیشه د هغې د یادولو نه خوند اخلي، کومه خاطره ده ستا؟ هغه چې زه په اول ځل د غني خان سره میلاو شوم. دا په کوم ځای کې مو سره ولیدل؟ په ګرین هوټل کې پېښور کې. پېښور کې. کال دې یاد دی څومره وخت کېږي؟ 90 که 91 او داسې په دغه کالو کې. او دا هم راته ووایه چې ژوند متاسفانه تر دې څومره چې ښادۍ او خوشحالۍ او ښې خاطرې او دغه لري، خوندونه او رنګونه لري، بدې خاطرې ناخوالې هم لري. د ژوند ناخوالې خاطره چې همیشه دې کړۍ او ځوروي دي، هغه کومه یوه ده؟ چې د خپل خلکو نه بهر پاتې یم، خپل وطن نه، له خپل کلي نه، له خپل خلکو نه بهر پاتې یم. دا دې ځوروي لکه مای چې د اوبو نه وباسي، داسې ده. خپل وطن، خپل خلک، خپل ژبه، یعنې د لوګر او د ټول افغانستان غرونه، سردرې، سیندونه، دښتې او خلک درته یادېږي. ډېره مننه. خدای دې هغه ورځ راولي چې موږ ټول یو ځل بیا په خپل وطن کې په هغه ښادیو کې، په خوشحالیو کې ستاسو غوندې د هنر خلک زموږ سره په مجلسونو په دیرو کې شریکي او خلک ستاسو د هنر نه خوند واخلي. مینه او مننه. ملکزی، کالیفورنیا.